د لغمان والي وی په مرکز او پنځه ولسواليو کې ديني عالمان چې په کومو سيمو کې مسووليت لري د ولایتي ادارې استازي دي او اداره په ټولو کړنو کې ملاتړ کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ديني عالمانو له لوري د هېواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د غونډې ګډونوالو ته په خطاب کې وکړې. په یاده غونډه کې چې نن چهارشنبه د زمري په 9 نیټه ترسره شوه، پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د ارشاد حج او اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي، د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم، د مرکز محترلام په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو دیني عالمانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د ارشاد حج او اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي لغمان والي او راغلو دیني عالمانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له هغوی مننه وکړه چې د هېواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په موخه له دوی سره ګډون کړی. نوموړي د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د ازادۍ په ارزښت هر اړخیزې خبرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. ورپسې د لغمان د علماو د شورا مشر مولوي عبیدالله الکوزي، دیني عالمانو مولوي عبدالحمید هاشمي او مولوي فرمان الله اخونزاده په خپل وار د ازادۍ په ارزښت او ساتلو هر اړخیزې خبرې وکړې. دوی ویل الله جل جلاله انسان آزاد پیدا کړی او د دوی ازادي د نورو له تیري څخه خوندي ده. نوموړي ویل دا هېواد د افغانانو د پاک جهاد او د وینو په قربانۍ سره آزاد شوی او ساتل یې د ټولو ګډ مسوولیت دی. هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ازادۍ د ساتلو او لمانځلو په اړه هر اړخیزې خبرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل د دې ولایت له دیني عالمانو څخه د زړه له تله مننه وکړه چې د هېواد د خپلواکۍ 101 کلیزه په ښه شکل سره ولمانځله. نوموړي ویل دیني عالمان د انبیاو وارثین دي. زیاته کړه چې دیني عالمان کولی شي چې په ښه شکل د ازادۍ اصلي مفهوم د خپلو منبرونو له لارې له ولسونو سره شریک کړي. ښاغلي یارمل له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپلو مسؤلینو او ولایتي ادارې ملاتړ وکړي تر څو ولایتي اداره وکولی شي چې د ولسونو ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي. والي یارمل ویل په مرکز او پنځه ولسوالیو کې دیني عالمان چې په کومو سیمو کې مسؤلیت لري د ولایتي ادارې استازي دي او په ټولو کړنو کې ملاتړ کوي. نوموړي له دیني عالمانو څخه وغوښتل چې د ناپوهۍ او جهالت په له منځه وړلو کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په یاده غونډه کې د لغمان والي په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم هر اړخیزې خبرې وکړې.